روایت کې راځي او عبدالمطلب سے بچ کله کعبه راغی کنه نو د کعبه په سوري باندې بدته یو خاصه بستر خوریدله دیو په هغه بستر ناستو هغه بسترې ته د عبدالمطلب سے هیڅوک نشو ورنږدې کېدی د دې چې څومره نوسیو څومره زامنو اب دغه نه غیر چاپیره ناستو خو هغه بسترې تخپه کولې بنشوه د ځان له یو شانو د عبدالمطلب سے وو وای چې کله نبی علیہ السلام براغه کنه لومبه ولړ په بستر بکې ناستو کې وناستو نو دا ترونه بیراله یریدل با چې اوس په عبدالمطلب راشي کاریږي بچ تاسو د زما بستر باندې کېنه ولې نو وای چې ترونه به دې لړکاو کنه عبدالمطلب سے بوتول چې دې به زما د بسترې نه لړکوي ځکه د خو یو جدا شان دی نور څه نه را پرې دی خو دې به زما د بسترې نه لړکوي نو د کعبه په سوري باندې عبدالمطلب صاحب ناستو په خپل بستر باندې او نبی علیہ السلام ور سره ناستو بیا یو ځل وی یو تن وی وې زه حج لراغلی وم داسې ګرځېدم نو یو سړی مې ولید چې ډېر بارو بسړی دی ډېر بارو بسړی دی او د بیت الله شریف نه طواف کوي او دا خبره کوي په طواف کې یا ربا ما ته محمد واپس کا یو بارو بسړی دی یو ډېر روبناک سړی دی د کعبې نه طواف کوي او جاړي او څه وایي الله ته الله ما ته محمد واپس کا الله په ما باندې انعام وکړه الله په ما باندې احسان وکړه وایي ما تپوس وکړو چې دا سړی څوک دی او تا ته یې وایي څوک تا دې څه وایي په طواف کې نو یې چا راته وویلو چې دا عبدالمطلب دی دا د خانه کعبې متولي دی دا د دې ځای مشر دی نو ما وایي چې دی محمد یادوي دا دی څوک و چې دا د ده یو نوسی دی دی په هغه باندې ډېر زیات مین دی خو هغه کې الله داسې یو خاصیت پیدا کړی چې کم کار پسې لیږي که نه هغه کامیاب راځي نامراده نه راځي خو اوس داسې چل شوی د ده اوښه ورکه شوې وه ده پسې هغه نوسی ولېږو چې لاړ شي هغه اوښه راوله ټایم ډېر زیات تر شو نه هغه راغی او نه اوښه راله اوس د ده سره غم دی چې زما نوسی ماله چېرته لاړو وی دیک طواف کوي د عبدالمطلب دا وی الله ما ته محمد واپس که الله په ما باندې احسان وکړه او جاړي وی ناڅاپي وکتل نبي علیه السلام اوښه د موار نه نیولې او را روان دی اوښه را روانه کړې ده وی چې نبي علیه السلام راغی که نه وی عبدالمطلب ته دواړه لاسونه تاو کړو چې بیا به دې چېرته ځان نه جدا نه کړمه بیا به دې چېرته ځان نه جدا نه کړمه بیا به دې چېرته زه نه لېږم ښه ده چې ماله رالې وی په وړوکوالي باندې به چې نبي علیه السلام نیکه په کم کار پسې لېږو نبي علیه السلام تش لاس نه دی راغلی نامراده نه دی راغلی هغه اوښه د ځان سره راوسته نو ډېر زیات پې دی مینو ډېر زیات پې مینو بیا د 2 کالو پورې د خپل تره په